دا ځوان ریل ګاډي ووهئ پښې یې پرې سوې پښې قلم پرې سوې دا ځوان نارې وایي زه ریل ګاډي نه یم وهلی زه د مور شرا وهلی هغه شرا زما په یاده مور باید اولاد ته شرا وکړي پلار مور چې اولاد په نیک عمل باندې وویني دعاګانې ورته کوي شراوې مه ورته کوي په تجربې باندې ثابته ده چې کم انسانانو ته اله العالمین نه علاج مرضي ورکوي چې علاج یې نه وي دا ټوله د پلار مور شرا ده دا ټول هغه پلار مور ده چې په ده پسې راختلې ده پام کوئ چې د خپل د خولې څخه جاهل دی زوی دی نه پوهېږي لکن ته فکر د ځان سره وکړه شرا به نه ورته کوې زموږ استاذ شیخ ادریس حفظه الله تعالی ویل دا قصه به یې کول ویل یو سړی و مور یې په پښې په لغته باندې ووله دا ګرده د جهالت علامې دي چې علم دین د خپل په بچي باندې نه زده کړی پلار مور په قدر به نه پوهېږي وی دغه زوی خپل مور یې په لغته باندې ووله هغه مور یې شرا ورته وکړه زړه یې درد وکړ چې ما په څه زحمتولو یې کړې نن ته ما په لغته باندې وایې وی الله دې په دواړو غبرګو پښو پرې که دا د مور شرا ده دا عین عرش اوري عین عرش ته دا خبره دا شرا رسي د پلار مور د شرا څخه ځوانانو ځان ساتي پلار مور سره ډیر ښه کوي پلار مور حقوق ادا کوي د دغه سړی وایي ریل ګاډي ووهئ ریل باندې رالی دا دواړې پښې یې پرې سوې خلک باندې راټول یو لږ وخت ژوندی و خلک باندې راټول سوی دا ځوان ریل ګاډي ووهئ پښې یې پرې سوې پښې قلم پرې سوې دا ځوان نارې وایي زه ریل ګاډي نه یم وهلی زه د مور شرا وهلی هغه شرا زما په یاده چې کله ما په دې پښې باندې مور خیر کړه او هغه وخت مور راته وویله چې خدای دې په غبرګو پښو باندې پرې کړه هغه شرا ده چې اله العالمین اورېدلې ده نن زما پښې هغه دې پرې سوې همداسې قصه مشابه د دې قصې یو بل ځوان و شرابي و ناروا و ناوخته کور ته راتلی لکن مور بې ویښه وه تاسې ګورئ د مور مینې ته د مور محبت ته ښځه بیده ده اولاد بیده دي د کور ټول اعضاوې بیده دي مګر مور ویښه ده وایي چې دی ولې نه دی راغلی ټلیفون ورته وکړي ولې ناوخته سو زما په بچي باندې ناوخته رالی مور یې یو چپاټه خیر کوي ولې داسې ناوخته راځې ولې د یله ځوانانو سره ګرځې ولې غلط غلط کارونه کوې هغه ځوان وایي زه په ځان پوه نه سوم وایي دې چې چپاټه خیر کړه ما په لغتې خیر کړه مور وی الله تعالی دې په دې پښې باندې چنجن که چې ما ته په دې پښې باندې وایه دا د مور شرا ده دا د مور شرا ده هغه سړی بیا پاکستان هند آخر ملک و جایداد و قصرونه و ټوله یې خرڅ کړه ولاړی لندن ته هلته اخري جواب چې د ډاکټر څه ورته میلاویږي وایي ستا علاج زموږ سره نشته دغه دانه او دغه ټپ وار په وار چینجي کې چې په دې پښې کې راختلی ټول بدن ته چینجي ورننوځي هغه د مور شرا ده نو محترمو د اولاد په برابر باندې پلار و مور باید دعاګانې ورته کوي دوی ته باید علم دین زده کړي سبا چې د پلار و مور په حقوقو پوه سي هغه په دغه مدارسو کې زده کېږي او د شرا څخه دې ځان ساتي چې دا اولاد تباه کېږي او بربادېږي ستا په شرا باندې نو الله جل جلاله دې دغه مجلس مبارک وګرځوي الله پاک جل جلاله دې مهمه خبره دغه ده چې موږ او تاسې ټوله به دعاوې کوو هر یو ملا دی طالب دی حمید دی هر څوک چې دی عملونه ډیر کوي خو دغه مهمه خبره ده چې زما او ستا اعمال به ته ورځ د قیامت محفوظ ما او ستا سره پاتې شي او که نه سي دا ډېره مهمه خبره ده دا دعا به در سره کوئ چې خدای زما نیک اعمال محفوظ وساتي ته ورځ د قیامته پورې ما به ډېر علم کړی ما به تدریس کړی ما به مدرسې جوړې کړي ما به مساجد جوړ کړي تا به ډوډۍ ورکړي تا به پیسې ورکړي په دې کې به ریا درسه وشي دا به ختم شي دا به تباه شي دا به دې زحمتونه کښلي د هغسې خالي لاس به پاتې نو یوه دعا زموږ او ستاسو سره ډېر ضرور ده چې په خپل 5 وخته لمانځه کې به دا دعا د ځان سره کوي چې یا اله زما نیک اعمال محفوظ راته وساتي الله د ریا څخه خالي وساتي چې د شیطان مداخله بشکې رانشي او دا زموږ سیسې اعمال باطل نشي
الہ العالمین دې دغه استادانو دغه حافظانو دغه کلی والا خدای پاک جل جلاله دې د دې ټول نیک اعمال خپل په دربار کې مقبول وګرځوي او الله دې ورته محفوظ وساتي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.